لیکن بالمقابل امتیانو حال څه دی وما په یو سیرت کې دا هم ولیدل چې محمد مصطفی وفات شو دا د دوشنبې ورځ وه د سې شنبې په شپه یې دفن نه کړه د چهارسې شنبې په ورځ یې دفن نه کړه کله چې د چهارشنبې شپه راله او د شپې ناوخته یې سه راله محمد مصطفی د شپې د چهارشنبې په شپه په ناوخته یې سه کې کله دفن کړو د بیبي عایشه صدیقه رضی الله عنها باندې داسې حال جاري شوی چې مبارکه وایي په دې شپه په ځان نه پوهېدم لکه څوک چې بېهوشه یې داسې پرته وم نیمه شپه وه ناوخته یې څه وه زما په غوږونو باندې د بېلچو ټنګاری راغی وایي زه ډېر په دهشت او په یره راپاڅېدم او چې کله خپلې کمرې ته رالمه ګورم چې محمد مصطفی باندې قبر تیار کړی دی او په دغه وخت کې بهر بیبي فاطمة الزهرا ولاړه وه او چې کله صحابه کرامو بېلچې په اوبو او د دې ځینه روان وو د هغې بیبي داسې بې اختیارۍ حالاتو کې ورته وویل چې ای صحابو لاسونه م څنګه کار کوو چې په محمد عربي مو خاورې اړولې او دا یې ورته وویل چې نفسونه مو یخ شول چې په محمد مصطفی مو خاورې واچولې دا یو عجیب انداز د غم په هغې باندې تعلي شوي په دغه وخت کې چې محمد عربي آخري د لحد هغه خښته ږدي مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه دا خپله ګوته راوباسي او لحد کې غورځئ د دې په خاطر باندې چې اوس رانه محمد عربي پناه کېږي بیا به یې څنګه دیدار کوم چې کله علي صاحب مبارک له ورچتېږي د یو ناڅاپه په اواز کې زما نه ګوته پرېوتې ده بیا ورکوزېږي په لحد کې او د محمد مصطفی وجود مبارک هغه صورت مبارک باندې نظر اچوي او چې کله ورچتېږي خلک لاس ورکوي مغیره بن شعبه رضی الله عنه بله نه خېږي خلکو ته وایي خاورې په ما راواچوئ چې زه د محمد مصطفی سره دلته دفن شمه روایت کې راځي د زنګونه پورې مغیره بن شعبه په خاورو کې ډوب شوي صحابه کرامو په زور سره د لحد نه راایستلي وو د قبر نه راایستلي وو فرمایل به یې فخر به یې کوو چې زه هغه انسان یم انا آخر عهدا بمحمد صلی الله علیه وسلم آخري زمانه او لقاء زما د محمد عربي سره شوې ده آخري ملاقات ما د محمد مصطفی سره کړې معززو ډېر غیور دی ډېر شاندار دی ډېر وفادار دی په هر وخت کې زما ستا غم خوري دلته یې غم خوړلی دی ورځ تر قیامت کې ټول د میدان کې به مونږ ته ولاړ وي حوض د کوثر کې به مونږ ته ولاړ وي کونډ د صراط کې به مونږ ته ولاړ وي هر د سختۍ په موضع کې د امت غمخور دی نن د هغه دا یتیم دین مونږ او تاسو ته پاتې شوی دی مونږ به هم د خپل وروستو نسل ته یو انداز پرېږدو مونږ هم هغوی ته یو تعلیم پرېږدو هغه تعلیم کې د قربانۍ ضرورت دی هر قسم قرباني چې مالدار یې د مال کولی شي ځوانان یې د جان کولی شي همدغه موقع ده اله العالمین دې زمونږ او ستاسې هر قسم قربانۍ هغې ته دې الله مونږ تیار کړي خداوند کریم دې زمونږ چا چې قربانۍ ورکړي